ملګرو د حسنین په حقله در سره معلومات شیر کو کم گمبیر قتل کیس چې و د هغې په حقله باندې زیات تر ملګري موږ سره رابطه کوي چې د حسنین هغه څه چل وشو. زیات تر خلک وایي د جیل نه آزاد شوی دی، د جیل نه دی آزاد شوی د هغې کم تفصیل چې نن در سره شیر کوم. د ټول نه مخکې خو چې کم دی هغه په حسنین باندې کم پردي جرم چې دی هغه په پروني تاریخ کې هغه عاید کړی شوی دی. کم جج چې و هغه دا وینا کړې وه چې دې دپاره چې کم دی سرکاري وکیل دی هغه حاضر کړی شي، یعنی حسنین چې کم دی د هغې د ډیفنس دپاره هغه وکیل هم نشته. نو په را روان کم تاریخ چې دی په هغې کې به هغې ته کم سرکاري وکیل چې دی هغه ورته لکه حواله کیږي. دې نه علاوه کم پردي جرم چې دی هغه پې هم عاید کړی شوی دی. د ملزم حسنین کوم را روانه پیشي چې دا هغه به میا زاید الله ته کیږي او داسې ویل کیږي کم گمبیر قتل کیس کې د حسنین کم یو نوی تصویر چې کم دی هغه هم تاسو هغه په سکرین باندې کتی شئ. دا کم تصویر چې دی هغه هم هغه وایرل شوی دی کم په سوشل میډیا د لارې. تاسو ته به دغه شریکه کم د حسنین کومه قصه چې دا نو هغه دوی پایار یعنی دفعه 302 ورسره دفعه 324 یعنی یو د زخمی کېدو بل کم د مرګ کم کیس چې دی هغه پې کړی شوی دی. تر اوسه پورې د هغې کم ډیفنس کې چې کم دی هغه هم وکیل نه دی پیش کړی شوی بلکې د ضمانت یا څه داسې درخواست هم نه دی ورکړی شوی. اوس چې کم دی په هغې باندې پردي جرم چې کم دی هغه عاید کړی شوی دی او را روان یو څو تاریخو کې د هغې کم فیصلې کم امکانات چې دي هغه ظاهریږي چې د هغې کومه فیصله چې د جج به هغه اوروي. نو ګورو چې آیا مخکې څه کیږي چې آیا د کم پلار ورسره کم خپله مور چې ده هغه زخمی کړې ده نو د هغې کم فیصله چې د هغه به څرنګې راځي. نو دغه کم نوي معلومات چې نوی خبر چې هغه هم تاسو سره شریک کو چې مخکې هم سره راتله هغه به مونږ په خپل چینل باندې تاسو سره هغه شریک کوو. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوو که تاسو سپوري زموږ دا چینل نوي سبسکرایب کړئ نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.